بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو موټیویشن اپ دا سره د شاګردانو موټیویشن لپاره ده. نو دا اپ په سی پلس پلس کې ډیزاین شوی دی. راځو ګورو دي فیچرز څه دي. نو اوپن میکا ماکسیمایز میکا دلته ګوري select an option, draw a diamond pattern to draw a table. نو تاسو appropriate option select کوئ 1 یا 2. که غلط option هم ورکړه for example 5 هم ورکړه انټر کړه نو تاسو ته وایي wrong selection type again. نو select option 1 ما 1 مارکس دلته چې انټر مې کړه دا ماته enter a number to draw a diamond. for example ما 5 ورکړه یا می 3 ورکړه نو دا ګوره 3 line diamond 1 2 3 بیا 1 2 3 3 line diamond دی. دا وایي چې to continue type y, to cancel type n. for example ما y ورکړه انټر مې کړه دا دلته مې ورته ویل چې 30 line صحیح ده که نه 30 line ماته ډایمنډ راکړه. دا تاسو ګورئ ملګرو څومره ښایسته غټ ډایمنډ یې ماته راکړه 30 لاین. صحیح دی. دوباره راځم ورته وایم نه سټاپ نو زه دلته ان ورته وایم چې کله ان مې ورته ویلې دا مین مینو ته بیرته راغی select an option, draw a table or زه بیا دوباره راځم ورته وایم دلته سیکنډ واخیسته انټر مې کړه دا وایي enter number to make a table. for example ما ورته 5 ورکړه انټر مې کړه نو دا 5 ټیبل ماته راکوي. که زه ورته وایم چې yes کنټینیو کوم انټر کوم دلته 7 مې ورکړه نو دا واخله ماته د 7 ټیبل راکوي. سمه ده. to continue type y, to cancel type n. که زه غلط نمبر ورکوم غلط کوم پارامیټر ورکوم نو انټر کوم دا ماته وایي چې wrong parameter. type again دوباره ټایپ کړه to continue y, to cancel n. for example ما ورته yes انټر نو بیا ماته تپوس کوي د 10 یا د 19 د 19 څه ټیبل ده. که زه ورته وایم چې no دا ماته سکرین کلین کوي بیا ترې ټیبل ایگزیټ او چیرته راغلو select option 1 2 3. نو دا یو سمپل پروګرام دی ملګرو, یو سمپل سافټویر دی چې د جوړ شوی دی سی پلس پلس کې. نو راځو ګورو د دې کوډ ته. کوډ ډېر اسانه ده فقط لږ غونډه کار غواړي. دا کوډ دی ملګرو, زه دا دواړه هم کوډ او هم سافټویر په سلش پروګرامر باندې اډ کوم. تاسو ډاونلوډ کولی شئ او یو ځل ته ریویو کړئ. که چېرته ته مسله وي نو ما نه پوښتنه وکړئ په دې کې. سمه ده. او کوشش وکړئ چې دا هر یو سټوډنټ چې څوک هم فالو کوي ما په سوشل میډیا باندې دا خپل ډیزاین کوي. سمه ده. یا نور فیچرز پکې واچوئ. نو زه راځم دا درته اډ کوم په سلش پروګرامرز کې. مرګو سلش پروګرامر اوپن کوو د ځای نه. دا سلش پروګرامر ګروپ دی دا ما خلاص کړه او دلته زه درته اډ کوم. ملګرو اپ فیسبوک ما نه الاو کوي چې زه اپلوډ کړم خو ما سی پی پی فایل اپلوډ کړه. تاسو صرف دغه ټیکس فایل دی ښه دا فایل دی دا نه اپلوډ کوي. ما نه پرېږدي چې زه دا اپلوډ کړم. فیسبوک باندې پروهیبیټډ دی. نو دا شی ما اپلوډ کړه. تاسو صرف دا ډاونلوډ کړئ د دې ځای نه. سمه ده ملګرو. دې ځای باندې کلیک کړئ دا به ډاونلوډ شي او ډبل کلیک کړئ دا به اوپن بشي. چېرته په سی پلس پلس کې به اوپن شي. چې کله سی پلس پلس کې اوپن شو ملګرو دې ځای نه رن کړه نو تاسو ته به اپ کار وکړي. سمه ده. دا ګورئ اپ به کار شروع کړي. نو انشاءالله څه مسله به نه وي ته په دې باندې پریکټس وکړه. که څه مسله وي ما سره شریکه کړئ. مننه.